السلام علیکم درنو هیوادوالو ماښام مو ډېر په خیر ښه راغلی لمر ماښام خپرونه پیل شوه په خپرونه کې زه له تاسو سره یم یو ساعت دغه خپرونه وګورئ نن زموږ خپرونه ځانګړې ده هغه خلکو ته هغه برخې ته چې تل هیواد سره خپل ځان سره په ټوله کې وفادار دي هغه په دې معنی چې دوی ورزشکاران دي ورزش کوي اول سر کې ګورئ که چاته ځان ګران نی نو بل څوک به څنګه ګران وي صحیح نو دوی په لومړي سر کې ځانونو په ورزش باندې صحیح او سلامت ساتي خپل صحت روغ رمټ ساتي صحیح وروسته د دې نه بیا دوی د وطن په فکر کې شي د خلکو په فکر کې شي د بیرغ په فکر کې شي که نه چې دوی که دغه بیرغ په هر ځای کې د نړۍ خوځوي دا یو لوی قوت دوی ته همدارنګه زموږ ټولو هیوادوالو ته ورکوي نو دوی همیشه کوشش کړی دی چې زموږ او ستاسو درې رنګه بیرغ که په هره برخه کې وو هغه که په تیکواندو کې وو هغه که په فوټبال کې وو هغه که په فری فایټ کې وو که په هره برخه کې وو که کرکټ کې وو دوی خپل هغه توانایي ښودلې ده او زموږ او ستاسو هیواد ته یې ویاړ راولی دی ویاړ یې وربخلی دی نو د دوی باید ملاتړ وشي د دوی باید مثلا دوی وهڅول شي د دغه ملاتړ په واسطه دوی کولی شي چې موږ او تاسو یې وهڅوو موږ تر یو اندازه خپل کوشش کوو دوی دلته میلمانه کوو تاسو سره یې معرفي کوو د دوی خبرې تاسو ته رسوو او همدارنګه زموږ ځینو هیوادوال په دې وروستیو کې تاسو به خبر یاستئ زموږ ځینو اتلانو یو اعتراض کړی و چې زموږ دغه میډالونه چې دي ډېر بې ارزښته دي په افغانستان کې څوک ورته ارزښت نه ورکوي په ټوله کې مسؤلین یې ښودلي دي عام خلک خو ښه دي دوی تشویق کوي د دوی نه ملاتړ یې کړی دی ولې په رسمي هغه کې کرا شو بیا دولت له دوی څخه خاص که دوی تللی دي سفرونه یې کړي دي بیرته راغلي دي ولې خاص داسې ترېنه یې ستاینه نه ده کړې ده که کړي مې هماغه لومړي سر کې یو ستاینه او پاتې شوي دي نو دا چې دوی څه شی غواړي دا به هم لږ پرې خبرې کوو او د افغانستان غوره لیګ سیالۍ له خیر سره پیل کېږي دا خوشخبري ده د لیګ څخه به هم ما سره میلمانه اوسېږي خو اوس لپاره راځئ چې د اشپزۍ برخه کې نن موږ او تاسو ته زموږ اشپز څه شی پخوي دا ولیکئ ځان سره یې ولیکئ حتمن پاخه کوي داسې مه کوئ چې پرې مو خود بیا به پاتې تاسو نه ډېری دوستان ماته مسج کوي چې وروره دا څه رقم پخېږي دا زما شو زر یې پاخه کوي شیر احمده ښه راغلی ماښام دې بخیر مننه فامیل جانه سلام تاسو ته وړاندې کوو او لیدونکو ته څرنګه چې تا ویلې سوال د خیر شاید لیګ هم شروع شي که نه لیګ له خیر سره شروع همدې لپاره نو موږ سره د لیګ ورزشکاران دي نو اوس نوم نه اخلو چې د کوم ټیم دي تاسو بیا په تمه اوسئ ویې ګورئ څوک دي نو موږ له خیر سره کوشش کوو ستاسو د خوښې ټیم هغه هر ټیم چې دی اباسین سپید دی سپین غر بازان دي شاهین اسماعی دی نور مثلا میوند اتلان دي د موږ پروډیوسر یو څه وویل غوږ کې مې رانغی عقابان هندوکش دي سیمرغ البرز دی د هر ټیم هغه هلکان هغه لوبغاړي راوړو خپرونه کې کینو ورسره قصې کوو د دې خبرې اورو هغه کوم فوټبالیست چې تاسو مینه واله هغې هم غواړو له خیر سره څه شی پخی زموږ نن لپاره ځکه چې موږ سره ورزشکاران دي او دوی ته داسې یو خوړه ته برابروم چې دوی د صحت ته هم ضرر ونه لري کم غوړی که تیار شي لکه پراټه میکس د غوښې ورته تیاروم چې دې کې وړه کچالو غوښه ډېر شیان دي چې پر سره ګډېږي او دا یو ځای ټول یو ځای اماده کېږي وروسته د هغه نه بیا دې نه پراټې اماده کېږي ډېر ښه نو ایله مند یم چې زموږ لیدونکي هم تیار کړي خوند ترې نه واخلي لومړی به یې مواد معرفي کړو چې کوم خوراکي توکي دې کې کارول کېږي څرنګه تاسو ګورئ غوښه 400 ګرامه د خوسي غوښه البته تاسو واخلئ او کچالو 4 دانې واړه ضرورت دي که غټ نو 2 دانې کفایت کوي مستې 500 ګرامه دې نه به چکني ورته جوړوو وړه تقریبا 1.5 ګیلاس واخلئ هګۍ 3 دانې د تیزک پاڼې ښکلا او خوند لپاره ډېر ښه دی اوږه مرچک هم پکې وکاروئ لږ زره اوږه پکې زیاته واچوئ دا به ډېر ښه یو څنګ کې لږ زره د کباب مساله او زردچوبه تام مالګه ورسره زیاتېږي دا غوښه چې تاسو وینئ دا یو 2-3 دقیقې مونږ غواړو چې داسې نه دی چې سره مونږ غوړي زیاته صرف د دې اوبه لږ زره وچ شي وروسته د هغه نه بیا بیرته دې کاسه کې اچوو کاسه کې م چې واچول بیا به نو دغه نور کچالو چې دي اوږه ده دا ټول به دې کې زیاتېږي هګۍ به هم زیاتېږي زنګ یې راغی ورته به ځواب ووایم بلې ښه وایي پارک زرنګار کې دوی هغه کړی دی څه وایي او وایي چې صحیح
مهرباني وکړه څه رقم کېږي له خیر سره اوس لږ پوه شو نو غوښه چې لږ زره تف واخیستو آماده شوه بیا به دې سره زیاتوو کچالو به هم ترشه کېږي دې سره زیاتېږي اوړه هګۍ اوږه مرچک ترزک پاڼې مساله مالګه دا ټول چې ورسره زیات شو دا به یو 15 دقیقو لپاره ښه دا ګډوی مکسوی به چې څومره زیات مکس شي هغومره ښه دی د خوړو خوند ورسره ښه برابرېږي بیا به دا تقریبا واړه واړه د غټې غټې پراټې نه جوړېږي وړې وړې دې نه جوړېږي او کله چې بیا په غوړیو کې دا سره کوئ غوړي ډېر کم واچوئ ناسوزه کړايي کې کېدای شي کم غوړی کې که ناسوزه نه وي نو لږ زره غوړي ډېر واچوئ چې بیا به نښلي تاسو به وایئ چې شیر احمد څرنګه وویلې دا خو نیم په کړايي کې پاتې کېږي او نیم راجګېږي هغه وخت کې بیا تاسو ته لږ ستونزه پېښوي نو غوړي تاسو بیا لږ زیات پکې وکاروئ نو په همدې رقم باندې دا ټول جوړېږي چې جوړ شو څنګ کې چکنی سره د دې خوند ډېر ښه برابرېږي نو همیشه وخت داسې خوړو سره تاسو کوشش کوئ چې هر چکني مو خوښېږي هغه نه ګټه پورته کړئ کچپ سره هم ډېر خوند کوي نو ځکه چې کچپ د پامیر ډېر خوښېږي ډېر وخت ما راوړم زه نن به مستي ورته راوړم ودنوال مفتخوري بس نه مفتخوري نه دغه خو داسې دی چې شوق علاقه ځان ته یو هغه لري که نه اوس ته همیشه وخت متوجه یم چې تاسو ورته خوړو سره هم کچپ ډېر خوښوئ نوشجان کوئ دا خو ښه دی هغه بې ضرره شی هم دی ځکه رومیانو ترکیب شوی په کابل کې یو بل خپرونکي ما وویل چې دا زموږ هوټلونه ماشاءالله ډېر شوي دي بله هوټلونه او په هوټلونو کې دغه هغه خوراک چې دوی مثلا خپل هغه مشتریانو ته وړاندې کوي دا لومړۍ هفته ډېر ښه وي دویم هفته بیخي ښه وي دریم هفته بیخي ښه وي خو چې یو میاشت پوره شوه مثلا هلته تاسو ډېر لاړلی د هغه ځای دا خواړه لږ زره خوند هم خراب شي پامیره پیسې خوند ورکوي وایي ځه مشتري هم پیدا کوو دمه واخله دمه او راځئ ښه دمه وګورئ دوستانو بېرته راګرځو موږ سره نن ورزشکاران په خپرونه کې دي خپرونه حتما وګورئ د شاهین اسماعي څخه ما سره نن لوبغاړي دي ښه راغلی درنو دوستانو بیا مو ماښام بخیر تاسو لمر ماښام خپرونه ګورئ او تاسو د افغانستان غوره لیګ سیالۍ لیدلې دي حتی زموږ ډېری هیوادوال تللي دي له نږدې څخه یې دغه سیالۍ لیدلې دي زموږ سیالۍ تیر کال ډېر همداسې په شور و شوق سره ترسره شول او شکر د خدای په امن کې هم ترسره شول د شپې له خوا نه ډېر ښه لایټینګ و مونږ تللو پټ پټ تللو مونږ ته اجازه نه وه پټ پټ تللو یو ګوښه کې به کېناستلو فوټبال به مو کته اوس مونږ سره هغه ټیم چې تیر کال دوهم ځای خپل که په افغانستان غوره لیګ سیالیو کې شاهین اسماعي د ټیم لوبغاړي ما سره دي همدارنګه مربي هم الیاس احمد منوچیر ورسره فردین حکیمي حسین علیزاده او روحید سمندری موږ سره میلمانه دي ډېر ډېر ښه راغلی ماښام بخیر استاد شامتان بخیر سلام تشکر سلام خدمت بینندگان محترمه که ما را از طریق تلویزیون شما لمر ماخام لمر تماشا میکنه تقدیم میکنم سلامت باشین حکیمی صاحب شما خوش آمدید تشکر زنده باشین سلام به شما و بینندگان تلویزیون خیلی خوش آمدین علیزاده صاحب هم خوش آمد تشکر زنده باشید سلام علیکم خدمت شما و بینندگان تلویزیون تلویزیون روی جان خودتان خوش آمدید تشکر سلامت باشید ما به خاطر ازی خود همتون یک بار سلام خوش آمدید گفتم به خاطر ازی که در فوتبال امو مربی یک دفعه یک کلمه میگه نمیفهم چی میگه باز کل بچه‌ها جوان میگن نه بله امی استاد بله. شما چی میگن استاد برشان ما دیگه همیشه یک شعار داره مربی‌ها که به پیش به سوی قهرمانی یا ناری تکبیر میگیم یا گالاتایی میگیم که با اینا میگه جوان بله یا الله اکبر میگن یا جوان میگن در بخش دوم برنامه بازی نمیره استاد یک عملی میسازه بخیر ان شاء الله استاد بخیر چه وقت آغاز میشه لیگ برتر خوشخبری بتیم به دوستای ما ولات خوشخبری جای خوشی است که بار سال نهم است که لیگ برتر افغانستان بخیر این آغاز میشه نظر به شرایطی که
نظر به حالتی که آمده بود سر تمام دنیای بدبختی بود، مرض ویروس کرونا بود. بله بله. ولی متاسفانه شکر یا خوشبختانه بودیم که از بین رفته. فعلا ما اجازه گرفتیم از فدراسیون فوتبال افغانستان، کمیته ملی المپیک که ما همکاری کردن و وزیر صاحب صحت آمد که دوباره آغاز شد که روز پنجشنبه که گذشت وزیر صاحب صحت آمدن به فدراسیون فوتبال کرونا را شکست میدیم یک شعار و این برنامه را افتتاح کردن. بسیار یک فوتبال خوم کردن، البته وزیر صاحب خودشان بله خب بله یک تیم بازی کردن و رئیس صاحب فدراسیون فوتبال افغانستان و متوقی بزرگان همشان فوتبال کردن. این جای خوشبختی است که ما لیگ برتر خود این بخیر شاید که تیم‌ها روز شنبه آینده در میمانخانه دعوت شوند از تمام ولایات و بازی هم احتمال زیاد میره که پنجشنبه آینده شروع شود بخیر. با شعار کرونا را شکست میدیم. بله. تماشاچی‌ها چی استاد خود آمدن یا نه؟ بله تماشاچی حتما میاین. گفتن که اجازه است؟ بله بله. مردم عزیز ما تشنه فوتبال هستند، تشنه ورزش هستند، تنها فوتبال نه از همه رشته‌ها، ولی همه خوش هستند که فوتبال بخیر دوباره شروع شد و بیان به تماشا برای صمیمیت و استقبال و تمام این مردم اقوامی که هستن از همه ولایات اونا میان به کابل بخیر این آغاز میشه. ما چون همین سال که شروع شد بسیار یک سال زننده بود. بله. با کلگی. بله. در بخش کرونا همه طولی وزپل کرونا و اقل پاره منگو نوش کوله چی مثلا سوق بیرون ته تلل نشو، سوق خپل پوهنتون ته، سوق خپل درسو ته، سوق خپل ورزش ته. بالاخره یو د خوشحالۍ فصل ورسیده او د افغانستان غوره لیگ نه هم پړاو فصل نه هم است. بله فصل نه شروع شول خیر سره او تاسو به لیدونکو اوسېږي خوشخبري استاد مونږ تاسو راکړله دا چې زموږ لیدونکي کولی شي نږدې څخه راشي فوټبال بیا وګوري خپل هغه قهرمانان خپل اتلان بیا تشویق کړي نو دا ډېره ښه خبر ده. ګران حکیمي په مرکز کې لوبیږي فردین حکیمي فوتبال به تاسو لیدلی ورسره آشنا یاستئ. فردین جان آمادگی‌ها چطور از کرونا؟ خب همه اخطار داده بود ولی نمیفهم برآمدی از اخطار کرونا یا نه؟ ما همراه حسین جان روی جان در لیگ ایراد بازی میکنیم. مدت 2 ماه میشه که رفته بودیم هرات و اونجا تمرین هم میکردیم و مسابقات هم داشتیم که خبر شدیم که لیگ برتر افغانستان شروع میشه دیگه. بسیار خوش شدیم دیگه، آمادگی میگیریم به خاطر بازی های لیگ برتر افغانستان. چقدر خوب است، آماده هستین ماشاءالله. و علیزاده هم همراهتان بود. شما بودین؟ بله. تمرینات چطور بود؟ بسیار خوب بود. ما در وقت قرنطینه هم تمرینای شخصی خود ما داشتیم، استاد نبودیم، در ما خانه یک فضای درست کرده بودیم، تمرین میکردیم و تقریبا 2 ماه میشه کمتر زیادتر که به هرات رفتیم و اونجا آمادگی داشتیم و که خبر شدیم لیگ برتر شروع میشه بسیار خوشحال شدیم. اما انگیزه و آمادگی ما بیشتر شد. روی جان ایراد بودی خودتان؟ بله ایراد بودیم، تورنمنت بود و لیگ برتر ایراد هم آغاز میشد. باز یک تورنمنت جام قهرمانانش بود که یک بازیش با نتیجه 4-1 بردیم دیگه. تمرینات ما بود فشرده بود و همگی تمرین داشتیم، آمادگی. چطور رفتین در حالی که میفهمیدین که کرونا منشیش از ایراد از اونجا آغاز شد؟ خب خودتان میفهمین که تو شخص نیست در افغانستان که مبتلا به کرونا نشده باشه. ما و شما کلی ما گذرانده می مرحله را. از ما شیر احمد از کدام جای دیگه گرفته بود باز یه خب بر ما غذا آماده میکنه. این غذا را که آماده کرده کدام روز دستکش نبوده. ما را به جنجال انداخت. یک ما جدی قرنطین شدیم، یک ما جدی بود، یک ما دیگه عادی شد. بسیار یک مرض خطرناک است که بازم سر وقت و سر فیلم است که ما وطندارای خود بگوییم که بازم متوجه باشن. که خدا نخواسته باز اگر با بار دیگه مبتلا شویم باز شاید یکم وخیم‌تر باشه و خدا نخواسته ما را به بستر مریضی خواهد انداخت. باز بعد از او خستن مشکل خود ماها خواهد ما در بستر مریضی بودیم. استاد از کدام ناحیه شما مثلا ناراحت هستین؟ کدام مشکل دارین؟ چون یک مشکلی بود که شاید تماشاچیان نبیان در فوتبالایی که در کشورهای دیگه میشه. بله. اونجا تماشاچی ندارن. بله. یک در بک‌گراند یک چیز را پلی کردن، همون صدای تماشاچی است، از اونا یک کم انرژی میگیرن. ولی یک مشکل بود که حل شده شکر خدا. بله. دیگه کدام مشکلی در صدر رایتان هست یا نه؟ بله مشکلات زیاد در سطح عمومی که ما ورزش میکنیم به خاطر امکانات باید باشه، زمین خوب داشته باشیم، همه مسائلش منتها به خاطر همین ویروس کرونا یعنی 9 ماه 7 ماه 8 ماه هیچ کس تمرین تیمی نداشتیم.
تمرینات انفرادی بود و ما چون فوتبال یک بازی میفهمین که بازی اجتماعی است، باید هماهنگی باشه بینش، هماهنگی باشه و انفرادی نیست که یک نفر برای خود آمادگی بیره رشته تکواندو واره یا بوکس واره. برای ما کمک مشکل همی است که ما باید تمرین متداوم می داشتیم، یک جای یک تیم میبریم. بازم جای خوشبختی است که همین لیگ ما بخیر شروع شده. ما افتخار میکنیم که همین برای بهبود ورزشکاراست بخیر شروع شود، ما فوتبال کنیم و فوتبال پیشرفت کنه بخیر، چون فوتبال ما بسیار زیاد رشد کرده بود. متاسفانه به خاطر این ویروس کمک تمام افغانستان چی که تمام دنیای ضربه دید. ولی ما منتظر همی هستیم بخیر شروع شود بازیای خود کنیم. دیگه کم تشویش نداریم ان شاء الله. تشویش خاصی نیست. نه. در افغانستان تشویشات زیاد است. بله. ولی تشویش جدی را ما باید سرش فوکس کنیم که جدی چی است. و حکیمی عزیز چقدر خوشحال هستی از اینکه دوباره لیگ برتر افغانستان آغاز شد؟ وقتی که ما را به بازی‌های ایراد خواسته بودن میگفتن کرونا شاید لیگ برتر شروع نشه، انگیزه نداشتیم. تمرین میکردیم با تلاش و با زحمت دیگه میفتیم مسابقه خلاص شود یک ماه دو ماه است میریم. اما وقتی که خبر شدیم که لیگ برتر افغانستان شروع میشه دیگه بسیار به یک شوق علاقه میرفتیم، تمرینای ما را میکردیم، آمادگی میگرفتیم. چندین بار شما مقام اول گرفتین؟ چند بار روحید؟ 4 بار شاهین آسمایی مقام اول گرفته و 3 بار هم نایب قهرمان این مسابقات شده و پر افتخار ترین تیم حال حاضر لیگ برتر است. دیگه شاهین آسمایی تیمی است که همگی میفهمن همیشه تیم قدرتمندی بوده و همیشه بازیکنایی که باید تمرین زیاد کنن و استعداد زیاد داشته باشن به این تیم جذب میشن. و خوب است همین قسمی که شاهین آسمایی آماده است که سرنگش دوی تیار دی چی لمره مقام خپل کی هم دست اسپین غرب ازان به آماده ای میوند تلان به آماده است د سیمر البرز به آماده ای طوفان هریرود به بیخي آمادگی نیول ټول ټیمونه آماده دي دل پرچه په هغه لمړی ځای باندې ورسیږي لمړی ځای کې ودرېږي نو ګور چې څوک لمړی مقام خپل کوي دا فوتبال ډیر خوندور لوبي دي حتما وګورئ او په نړۍ کې دا تر ټولو ډیر لیدونکي لري دا ما خپل بیرته راګرځو د میدان خبرې لرو له د اتلان سره لیدونکي اوسئ. د افغانستان غوره لیګ سیالیو کې هغه یو جمله د ډیره اړینه او مهمه د موږ افغانانو ته وایي چې یک ملت یک صدا یو ملت یو غږ هغه باندې موږ ډیر تاکید کوو زموږ ټول هیوادوال په دغه باندې تاکید کوي او د ټولو خوندور ځای هغه دی چې په دغه میدان کې چې څومره خلک راځي یو بیرغ ورسره یو غږ کوي مثلا که هغه د دوی ټیم طرفدار دي شاهین آسمایی د دوی نوم اخلي صحیح مثلا که د یو بل ټیم طرفدار دي مقابل ټیم که هر ټیمي د هغه طرفدار د هغوی غږ جګوي او په ټوله کې یو افغانستان دی نو دا موږ ته د ویاړ ځای دی او افغانستان غوره لیګ سیالۍ دغه فرصت زموږ خلکو ته ورکړی چې تر څو ټول یو ځای شي او دا غږ پورته کړي تل دې وي افغانستان زنده باد افغانستان. استاد یک چیزی از پیش ما ماند که فردا چیه پس فردا بخیر فردا بخیر امکان زیاد داره که اولین پنجشنبه که اولین بازی شروع بازی باشه افتتاحش بخیر و بازی اول هم که تیم قهرمان است هم بازی میکنه شاید بازی دوم ما بازی کنیم تیم طوفان هریرود بازی اول کنه بازی دوم ما میکنیم. هریرود با کی خود بود؟ نمیفهم او حتما قرعه کشی میشه بخیر که اتشاوه که هر دو تیم مقابل هم شوند اجازه نداریم چون همیش دو گروپ هستیم همیش باید دو گروپ شود. استاد یک گپ دیگه متوجه شدم بله همین 3 نفر که اینجا میهمان ما هستن امروز بله عرصهشون در هریرود بازی کردن بله متوجه باشین استاد که خرابی این شایعات زیاد وجود داره منتها اینا بازیکنایی هستند که خودشان داخل میدان میرن و مردم قضاوت میکنن خودشان هم یا بازیکنای پروفشنال هستن البته هم از اینا یک دوره تیم ملی افغانستان تیر کردن. بله استاد روی سمندری را من متوجه بودم سال گذشته استاد من خودم در میدان بودم یک تو ویلا داد نه ان شاء الله گپا نیست
روی جانشان همشان بازیکنای خوب هستن، اینا تجربه کافی دارن و کسای ما بیشتر از دوستایی که من دیدم در میدان بودن بله قسم بازی میکردن بله که مثلا به هر صورتی که شوه بله باید اینا ببرن، به هر صورتی که شوه. مثلا حکیمی عزیز که هیچ استاد نمیشد، هیچ از استاد شدن نام نمیگرفت، هر دقیقه دوش بود، هر طرفی که بود. مثلا حسین جان، همه تو روی جان و یکم هفته و می بود اول که بازی شروع میشد، بچه ها بسیار عرق گرمی و باز ما آفرینشان که دونمو گرمی ما در سایه شیشته بودیم ولی اینا در گرمی. و یک چیز دیگه که بسیار خوب بود، امی تماشاچی ما و شما هم به خاطر از اینکه فوتبال ببینن علاقه‌مند بودن در هفته و میشیشن او طرف و انشالله که بازی ها از طرف شو است بازم. بله بازی ها اون سیستم از اون تاریخ میدان سبز در فدراسیون فوتبال افغانستان. تصویرهایش اگه دوستای ما داشتن یگان تصویرش برن همین لحظه که ببینیم چه شبای قشنگی بود. بله بهترین شبا ما پیشش دق شدیم. چقدر دق شدی حسین جان؟ ما خیلی زیاد دق شدیم و همونطور در حسرت همین 2 سالی که ما قهرمانش در حسرتش ماندیم که این سال بخیر باید قهرمانی رو بگیریم ان شاء الله. خدا مهربان است. زحمات زیاد کشیدین ببینیم چی میشه. روی جان جالب ترین صحنه که در میدان بود چی بود برات؟ از سال قبل میگی؟ سال قبل بله. این سال که شروع نشده که بخیر سبا شروع میشه. جالب ترین صحنه دیگه یکی همین بازی سیمرغ البرز بود که تمام مردم بالای سیمرغ زیاد حساب میکردن سال قبل، اما ما تانستیم با قاطعیت مقابلش ایستادگی کنیم و با نتیجه 5-0 شکستش بدیم و یکی از بهترین بازی های فصل ما بود سال قبل. تو کدام وقت شده یک گل به خودم نه نشده؟ نه نشده. تو مثلا آمده باشه یک توپ میخواستی اون طرف بزنی طرف نه نشده، خدا کنه در آینده نشه. نه خدا کنه نشه. خوب است. حکیمی عزیز در بین 2 سال خودت بسیار چپ هستی، در میدان چپ نبودی مگه؟ ماشاءالله آفرین. در میدان مثلا استاد حکیمی بسیار میدوه. بله. چند کیلومتر خواد دوید؟ فردین جان بسیار بازیکن خوش اخلاق، کاپیتان تیم شاهین آسمایی و بسیار بچه با انگیزه است که تیم خود بسیار انگیزه میده و پیشتر هم گفتم که اینا بازیکن‌های تیم ملی افغانستان یک دوره تیم ملی افغانستان بردن و در زیر سن 23 سال امرای بودن، در سفرهای خارجی داخلی بسیار با احساس بازی میکنن. فوتبال باخت و برد داره در دنیا، بهترین تیمایی که میلیون ها دلار سرش مصرف میشه ولی نتیجه نمیگیره. مثلا بارسلونا رو ببینین که یک تیم است با چی رقم کادر فنیش همه چیزش خراب شد با یک باخت که چرا بایر مونیخ غیر 8 گل زد. ولی افغانستان خودت به اون سویه نرسید که تیمش به این حالتا باشه. و ما افتخار میکنیم که یعنی 4 بار قهرمانی داریم و 3 بار نایب قهرمانی داریم و از پایتخت نمایندگی میکنیم. تیم شاهین آسمایی ایجای افتخار است و فوتبال پیش بینی هم نمیشه که کی میبره. هر لحظهش چون همی باختی هم که ما کردیم در وقت اضافه بود، در 15 دقیقه وقت اضافه یک چانس بد شد که یک دفاع اشتباهی دفاع فردی کرد و یواز توپ کارنر کنه اوت کنه او رو پس میوردیس و نفر از پیش شروع کرد زد گل تمام شد فوتبال. دیگه برای ما یک چیز باخت و برد هست در فوتبال. بله یک پیش بینی فیصدی میکنیم. فردین جان اگر مثلا در فاینال برابر شوین دوزارین کدام تیم همراهتون باشه؟ خب کل تیمای خوب است دیگه. ما میخوایم که امروز طوفان برابر شویم که پس همون رقمی که قهرمانی را از ما گرفته پس از پیشم دوباره بگیرین. ببینیم چی میشه. شاید طوفان علیرضا هم گفتنی‌های داشته باشه برای شما. ما حتما کوشش میکنیم که اونا رو هم در برنامه داشته باشیم، ببینیم که اونا چقدر آمادگی گرفتن، کجا رساندن خدا و بخیر چی میخواین اول شوند، دوم شوند، سوم شوند. قسمی که استاد گفتن که معلوم نیست دیگه، ما پیش بینی کردن نمیتونیم که کدام تیم در کدام ثانیه ها شاید گل بخوره، شاید گل بزنه. و در سال گذشته شما بسیار خوب پیش رفتین. تا دقایق اضافی هم رسیدین. من دیگه منتظر همین بودم استاد که چه وقت 5 پنالتی میرسه. اما لحظه که من دوست دارم تا امو 1.5 ساعت میشه که باید انتظار بکشیم اگه مساوی شود. باید 5 پنالتی رو ببینیم. من منتظر اون لحظه بودم که چه وقت میبینیم بخیر. اگه ما در آرمان میبودیم از اینجا نشرات داشتیم باز میدیدیم که خدا کنه که برای باز مساوی شود که ما ببینیم که چه وقت بخیر 5 پنالتی میرسه. بسیار زیاد تشکر، خیلی خوش آمدین. خوش شدیم از اینکه امروز در برنامه با ما بودین. اگر کدام پیام دارین به تیم‌های مقابل چیز گفتنی دارین میتونین بگوین.
یک کدام پیام خاص نداریم. فقط یک پیام داریم که ما همیشه ورزش میکنیم تا صحتمند باشیم و بسیار خوب است. و ما اگر می بودیم بجای شما میگفتم که باز ما شما در میدان میبینیم. نه استاد؟ میبینیم در میدان که چی میشه. باز که شیر احمد در میدان چی را با میدان انداخته ببینیم که انشالله که خوشمزه باشه استاد. ورزشکارا بیشتر مثلا نمی غذایی که چرب باشه دوست ندارن. بله. با اون خاطر شیر احمد گفتم که از این ترکاری باب استفاده کن. تشکر. از بامیان کمی کچالو آورده بودیم گفتیم امور پخته کو. بسیار تشکر. دیگه فامیل کسی یک بوجی کچالو آورده بود از بامیان. اما مانده تان. مهربانی کن استاد. نوش جانتان. خیلی خوش آمدین بازم. خیلی خوش آمدین. ان شاء الله که موفق باشین. دوستان مونږ د ماخلو د میروس بیرته راګرځو خبرونه زموږ ګوري او بل ملما هم لرمه د تکواندو برخه کې اتلو د او ځینې خبرې لري هغه سره هم خبرې لري تاسو خبرونه هم ګورئ. دوستانو ښه راغلی ماښام په خیر او نن ورځ ځانګړې د ورزش برخې ته افغانستان غواړي لیګ سیالۍ پیل کېږي له خیر سره او تر څنګ ما په لومړي سر کې یادونه وکړله چې زموږ ځینې ورزشکاران دوی په ډېر زحمتونو سره حتی خپل په پیسو سره ځینې وخت دوی تللي دي نورو هیوادونو کې دوی سیالۍ کړي دي او دغه سیالۍ ګټلې دي د طلا او مډالې لاس راوړی دی بالاخره وطن ته چې راغلي دي مثلا که ډېر تشویق شوي د کورنۍ له خوا نه که ډېر تشویق شوي د څو دوستانو ملګرو له خوا نه یا د رسنیو له خوا نه یا د حکومت له خوا نه هم ځینې وخت دوی تشویق شوي دي که ووایو چې حکومت کې دوی ته مثلا ځای نشته دی یا د دوی هغه فدراسیون نشته دی بیا صحیح ده مشکل نشته وایو چې نشته خو که کله یي هغوی کله د دوی مسئولین معاشونه اخلي ښه معاشونه اخلي نو ولې ورزشکار ته توجه نه کیږي ولې ورزشکار نه هڅول کیږي ولې مرستې نه کیږي ورسره د همدې لپاره زموږ ځینو دوستانو ورزشکارانو یو لاریون کړی و په دغه لاریون کې په دغه اعتراضاتو کې دوی ځینې غوښتنې درلودلې چې هلته یې مطرح کړي او په خواله رسنیو کې ډېر خپاره شول اوس ما سره په خپرونه کې محمود حیدري چې 2 ځلې د نړۍ قهرمان شوی دی په تکواندو برخه کې همدارنګه ورسره عبدالوهاب زازی چې ملي ټیم کې هم و نن ما سره میلمانه دي په خپرونه کې دوی ته ښه راغلاستم ډېر ښه راغلي ماښام بخیر. بسیار تشکر پامی جان عزیز سرد سلام ادب خدمت شما و خدمت همه بینندگان برنامه ماښام امید است که یک برنامه خوب داشته باشیم ان شاء الله تاسو مخ راغلی ډیره مننه مهرباني خوشاله اوسئ خپل ماښام ولرئ ډیره مننه تاسو نه چې موږ ته دعوت راکړئ ژوندی اوسئ په خیر راشئ او مونږ یو څه ولیدل ما یک تصاویر دوستا بر ما نشان دادن که واقعا کمی ناراحت کننده است کمی نه که بیشتر با خاطر از اینکه ورزشکار با پول خود با پول که نداره و قدر میره زحمت میکشه 1 سال 2 سال تا 10 سال 15 سال و بالاخره نتیجهش میشه که او آدم مدالای خود میاره با کچالو که در تصویر دوستا میبینن با کچالو یک جا میکنه میگه که ارزش مدال برابر است با کچالو. این برنامه رو چرا برای انداختین؟ اصل موضوع چی است؟ پامیر عزیز 4مین برنامه ما هست. خب ما برنامه مختلف داشتیم اعتراضات مختلف از طریق صفحات اجتماعی که آغاز حرکت ما با معاش یا اصلی ورزشکار 1000 افغانی معاش رئیس تربیت بدنی و المپیک چند است. معاش ما 1000 است معاش ما بالای 4 لک افغانی است. این یک کمپاین بود و تعقیب از او یک هشتگ دیگه را همه جامعه ورزشی به خصوص قهرمانان و مدال آوران آغاز کردند که ارزش مدال جهانی کمتر از مدال المپیک نیست و امتیاز مادی و معنوی ما کجاست. به خاطر از اینکه تنها مدالی که در افغانستان از سوی اداره ورزش و دولت برش معاش تعیین شده مادام العمر مدال المپیک است
که ماهانه بالاتر تقریبا 1 لک افغانی مادام العمر بر از این ورزشکار مربوط کی میشه؟ آقای نیکپا، روح الله نیکپا، امرشتی خودم است. بعد از او پایینتر، از مدال المپیک پایینتر مدال جهانی است. از جهانی پایینتر مدالای سایر مدال است تا مدالی که با کشورهای همسایه مسابقه می‌کنیم. ما هیچ نوع تعرض به حق و حقوق آقای نیکپا مدالست المپیکی نداریم و حتی میخوایم بیشتر از این امتیاز داشته باشه. فقط خواست ما از این حرکتی بود که سایر مدال ها که 1 درجه از مدال المپیک پایین هست اینا هم باید ارزش و جایگاه و اعتبار خود را داشته باشند. ما همین میخواستم بگم که این خواهم همچشمی نیست. نه. جایگاه طلبی نیست که مثلا شما به خاطر از اینکه حال خودتان اینمی برنامه رو برای انداختین با همکاری دوستای دیگه فردا خودتان به یک جای برسین. صحیح؟ ولی او دوستایی که همراهتان بودن فراموش شوند. به هیچ وجه. شما به عنوان یک گرداننده و حتما بالای سر خود رئیس دارین، رئیس پرودکشن، شما امتیاز خودم میخواین به اساس پوزیشنتان، زحمتتان و رئیس امتیاز خودش داره. وقتی که رئیس امتیاز داشته باشه شما امتیاز نداشته باشین اعتراض میکنین چرا که رئیس کارم میکنین. بله کارم میکنین. شما تمرین دارین؟ فعلا تمرین میکنین؟ ما از سال 2004 تا 2018 را به عنوان یک ورزشکار درجه 1 و در مقام اول در سطح ملی و در سطح جهانی مدالای ما و همگی هویدا است. حضور داشتیم. بعد از اینکه دیدیم وضعیت قابل تغییر نیست، خسته کننده شده و هدف از ورزش کردن در افغانستان روشن نیست. ورزش براتون خسته شد یا خسته شد یا همون وضعیتی که در فدراسیون بود؟ وضعیتی که در اداره ورزش افغانستان در کل فدراسیون خود تقریبا 50 فدراسیون در کل وضعیت ورزش افغانستان که مدیرانشان رئیس تربیت بدنی و المپیک است وضعیت ورزش را خسته کننده ساختن، باعث دلسردی ورزشکارای افغانستان بخصوص ما و امثال ما از ورزش شدن. دستاوردهایی که ما به ورزش افغانستان داشتیم قابل توجه از اینا نبود. ببینین آقای پامیر، ما بر شما این را بسیار واضح بگویم مردم هم بفهمن. وقت ورزشکارای تیم های ملی یک رشته میرن با مسابقه های ساده ترین مسابقه که بین المللی یا کشورهای همسایه باشد حدود 10 تا 20 هزار دلار هزینه میکنه دولت بالای از این تیم‌ها. مسابقه های عادی، مسابقه های جهانی، مسابقه های بالاتر بالای 30-40 هزار دلار است. وقتی اینا میرن به خاطر گرفتن نتیجه 20 هزار دلار دولت هزینه میکنه که اون نتیجهشان مدال است. وقتی ورزشکارا مدال میگیرن برمیگردن این مدال با یک گل گردن پلاستیکی 50 افغانی تقدیر میشه. یعنی قابل منطق و عدالت نیست که یک دولت 20 هزار دلار هزینه کنه به خاطر گرفتن نتیجه که مدال است، باز اداره ورزش افغانستان با کل گردن 50 روپیه‌ای او را استقبال کنه و تمام خلاص دیگه. از این خاطر ما خواستیم که حرکات داشته باشیم که بالاخره ما بتونیم جایگاه ورزش و ورزشکار و مدال داشته باشیم. ډیره خبر ده عبدالوهاب زازی سره به هم خبرې کوو خو اوس لپاره لنډه دمه لرو بیرته راګرځو خپرونه زموږ ادمنه کوو. دوستان بهم خرقلی مخام بخیر لمر مخام خبران تاسو ګوري میگه آب دادن ثواب دارد. پامیر به محمود آب داد و همچنان خوردنش آب هست. خب زازه سب چې دوی هم تکواندو په برخه کې مصروف دي. څومره کلونه کې تاسو مصروف یاستئ؟ تقریبا زموږ مجموع کې 18 کاله کې تکواندو کې مصروف وډیر. ماشاءالله 18 کاله. ډیر عمر وخت چې موږ کابل کې تمرین کول تیمې د لاره پیدا کړی درې صاحب. څو کلنۍ کې د تمرین شروع؟ او کلنۍ کوم ډیر ورکه ته کلن یا کلن ما چې موږ کابل کې تمرین کول درې صاحب ما په نظر ایران کې تمرین کولو موږ تمرین کولو د ورسره
2004 کې مثلا ټیم ته وتلم اول ځل حیدري صاحب بیا 2005 کې ټیم ته راغلو یعنی ایمان یو وزن جګو همیشه کزه مثلا دوام کې هم د دریم کې کزه اول کې هم د دوام کې وزن رانه جګو یعنی د علیدا او زلیدا ان تقریبا کوچنیوال نه یو ځای تر اوسه پورې ټیم کې او دوستان او نیولان هم یو غیر ځکه هم ټیم یو په سفرو کې هم سره یو همیشه سو مډال لري په ټوله کې تقریبا چې ویم لاس مډال ډیر لرم بین المللي خو بدبختي نړیوال نو بدبختي دلته ده چې مخکې خبره مې درې سره وکړې د تعصب قومي او نور اداري کې ډیر دي نو دغه یو بل شناخت هم روابط هم ډیر لري یو خبره زه کوم مخکې مو چې 2014 کې د اولمپیک سامي اولمپیک مسابقې وي زما رینکینګ بیا د 10 درجه کې و نو د 10 حق هغه سره کېږي لاړ شي چې چا دستاورن راوړلې وي او رینکینګ یې جوړوي نو خبره په دې راغله چې تاسو باید درې سه مخکیول دا ولر دا شاید تم ډیر نوم لیدل خپلم دا و شاید یو دوه ور لیدل یو تلویزیون کې یا مسابقو کې نو معمولا هم دا خبرې دي چې تاسو د فدراسیون کې ورزش کې اول هم دا د تنه د رئیس نه یا د معاون نه دغه درینه چې اول روانه تر اوسه پورې نو دا شرایط باندې موږ ډیر ناراضي یو مډال ډیر دي کوم چې پرونه بلته برنامه مدلله چې یو مډال مساوي د یو کچالو کله مثلا ما وشپګو د مډال راوړي وای درې سمو ایدري صاحب چې هم د ډیر مډال لري نړیوال په ساته هغه راوړي د نو دوستان راوړي چې تاسو متوجي وي یو بوجي تنری کې دله بین لري مډالونه تقریبا کوم چې هلته هغه ماتره قهرمانان راغلي وو هر یو ټول هم نو راوړي کوم چې مخبل 15 دانه راوړي وو هغه مهم مډالونه نو دا یک قسم توهین نیست به خودتان با این مدال که شما مثلا 10 سال 15 سال تمرین کردین بالاخره و مدال آوردین با کچالو یک سانش ساختینی بر خودتان یک توهین بزرگ نبود؟ آقای پامیر آنچه که واقعیت قضیه است از ورزش افغانستان ما او را خواستیم به نمایش بگذاریم یک توهین است یا تحقیر است چیزی هست که واقعیت داره ایره مردم قضاوت کنه و دولت قضاوت بکنه حقیقت مسئله ای است که مدالای خارجی ورزشکارا که میلیون ها افغانی هزینه میکنن بالایش دولت به سفرها میره ارزش برابر معادل یک نان کچالو هست به واقعیت هم نه او برش نان شده نه کدام امتیاز معنوی مادی دیگه هیچ جایگاهی برش نتانسته بکشه با خاطر این واقعیت بود که ما ورزشکارای افغانستان چهره های مطرح قسمی که زازای صاحب گفتن همگی یک جا شدن به خاطر از اینکه همه مردم با چهرهایشان آشنا هستند بشناسند و بدانند که در وضعیت ورزش افغانستان چی میگذره و مسئولین و مدیرانی که در ورزش افغانستان گماشته شدن اینا به خصوص همین دوره اخیر و یک دوره قبلش که آقای خیری بود و فعلا آقای رحیمی هستن اصلا از ورزش چیزی را بوی نمیبرن در عمرشان ما میگفتم که توپ شوت نکردن باز دوستای ما در فیسبوک ها کامنت کردن که لطفا از توپ استفاده نکنین فقط بگوین که شلغم هم شوت نکردن یا چون توپ بسیار چیز مهم است شلغم بگوین که یکم چیز شود خجالت آور شود کم بشرمن اینا آمدن در رأس جامعه ورزشی قهرمان پر افتخار با غرور تمام کسانی که در اداره ورزش در فدراسیون هستن قهرمان هستن کسی که در رأس از این اداره میاد یک آدم مسلکی با گذشته ورزشی خوب تحصیلات عالی خودش مثل یک ورزشکار میادین ملی و بین المللی را تجربه کرده باشه حالات مختلف ورزش دیده باشه و بدانه که قدر یک ورزشکار را که چی نیاز داره نیازهایش چیز بر از او برنامه‌ریزی بکنه بر از او کار بکنه خدا شاید از 2 سال از ما سر صدا را انداختیم در صفحات اجتماعی اینمی آقای رحیمی با تیمش یک روز خدا تماس تلفنی نداشتن که شما به عنوان نور دیده ما ورزشکارای ما گفته خودشان گلای سر سبد چی میخواین ما نفر اول ورزش افغانستان از طرف دولت مأمور هستیم امیر میخواستم بگم که تا حالا نشست نداشتین با رحیمی صاحب در خدمت نه خیر اینا تلویزیون‌ها در وقتی که ما اعتراضات خدا داشتیم رفتن به گفته وطنی به جانشان اینا فقط میگن تا حال بر ما مراجعه نکردن یعنی چی یک رئیس خب شما شاید نرفتین
کمی ورزشکارا یک جا شوین برین پیششان به چی دفترشان. نیاز است مثلا ما خود یک سال نیست ورزش میکنیم، 15 سال است. خب امیره شما مثلا این طرف خود محکم گرفتین که ما چی نیاز ما داریم بریم اون طرف، اونا هم شاید گفته باشن که ما از نزدیک هم دیدیم. خب 2-2.5 سال قبل وقتی که آقای رحیمی تازه به اداره ورزش افغانستان آمدن و همچنان آقای خیری، ما پیشنهادات و حرفای خود داشتیم. اینا که تظاهر میکنن که اینا نه اصلا نآمدن چیز نگفتن یا گپ خودشان است. باز گفتن از طریق رسانه. ما به عنوان یک ورزشکار از رسانه میگم دیگه چی فرق میکنه بیایم نزدیکت یا از طریق رسانه در خانه‌ت که جای گرم نرمت ششته باشی چای خورده پیشنهاد مرا بگیری، چی فرق میکنه؟ بالاخره هدفی است که تو به مخواست ورزشکار برسی، برنامه برش ترتیب بکنی. حالا من نامدیم ولی تو 2 سال است از طریق رسانه‌های معتبر مثل طلوع و سایر رسانه‌های دیگه میشنوی پیشنهاد ورزشکار تا چیکار کردی؟ منتظر هستی که بیا به دیدنت باز از او یک سوء استفاده رفتن ما به تربیت بدنی با همین شخص نشستن یک نوع سوء استفاده جویی میشه. غلط فهمی به دیگه کسا میتن که گویا اینا آمدن پیش ما، اینا باز یک تبلیغات منفی را میکنن، ما را میفهمیم خب که اینا خواستایشان رسیده شد. شما میتونید که پشت در بسته مثلا به اونو نشینید کنه. اوس په ټوله کې که هغوی هم ځینې خبرې شاید ولري تاسو ته کیدای شي ووایي چې موږ ځینې مشکلات لرو، شاید موږ په بودیجه کې ځینې مشکلات لرو، صحیح ده که نه؟ دا ځینې خبرې شاید هغوی هم ولري. د دې اورېدو ته ضرورت نشته ده چې یو ځل لاړ شئ هغوی څخه تاسو خپله محمود جان همداسې نور ملګري چې د ورزش په برخه کې تاسو سره دي او دغه برنامه کې ول ضرورت نشته چې یو ځل خیر ده دا موږ ځینې وخت دغه خپل غرور لږ ذره ټیټ کو لاړ شو. موږ خو خدای نخواسته ګناهکاره کیږو نه. مجموع کې وایي چې یو مثال ورکوي وایي اخلاق ورزشي داشته باشه. بله بله. نو موږ هغه غرور نه لري، ورزشکار مجموع کې باید غرور ونه لري. نو دا هغه غلطه خبره ده چې دوی موږ نه پیژني، دا موږ غږ نه واوري. ما تقریبا د 2-3 کاله کېږي چې موږ د اواز پورته کړی ده، کله د فدراسیون نه شکایت لري، کله ادارې نه، کله مربي نه، کله هر شي نه. نو دا قال دا یو خبره دوی لابیک موږ ته ووایي، موږ غرور نه لرو چې موږ غرور وایي چې موږ ولې وار شو. دا قال دوی هم یو ورځ ووایي چې د قهرمانان دومره ډېر مثلا د پارکو کې غالمغال اچولی ده، تلویزیونو کې غالمغال اچولی ده، هر چیرې دوی روان دي، خلک هم په تنګ کړي، دوی په نظر وایي دا پوهېږي هم نه. نو دوی هم یو ورځ باید لابیک ووایي. موږ نه تنها چې خپل مډال ارزش غواړو، مجموع کې ټولې ادارې نه شکایت. مثلا زه خپله ضمن کې چې قهرماني لرم، تکواندو مې کړې ده، خپل اقتصاد فارغ یم، اوس ماستر یم، علوم اقتصادي کې ماستري لرم، همداسې اداري سم. زه نه مثلا شکر ښه معاش هم لرم، وظیفه هم لرم. نو دوی باید نه تنها چې مډال کې مثلا موږ مډالونه واخیستل خلاص شول، زما څه کور کې لس زنې پراته دي، قسم باور په خدای وکړه رنګونه لاړ دي، هغه باندې زه څه وکړم؟ موږ ځکه پرون د رارم واچوله چې مډال یعنې کچالو من په 100 150 خرڅېږي، زما مډال څوک اخلي؟ دا اوس سرک تو بس هم باور په خدای کې څوک نه اخلي. نو ورزشکاران باید تعصب ونشي. مثلا نیکپاس مو کوم نه لرو، ما دوست انډیوال مو د هم تیمي مو د خوشحالي و چې د نورم افتخار موږ ته راوړي، نورم معاش واخلي، نورم عاید وکړي. زموږ هم ټیمي ده. نو موږ وایو چې ته یو مثلا دلته نیسې پورته نیسې، موږ کده نیسې. نو دا ډېر د افسوس ځای ده. ټولو ده گپ خوب است. انشالله خواست ما فقط همین است، دیگه ما کدام خواست دیگه نداریم. خوب است. رئیس جمهور او د هغوی مشاورین، د هغوی همکاران کېدای شي خپرونه وګوري او د دوی خواسته، د دوی هغه غوښتنې ته لبیک ووایي او تر څو چې تربیت بدني کې تغییر راشي یا رحیمي صاحب سره خبرې وشي چې دا مشکل د دوی حل شي، ولې چې دوی هم ضرورت لري په دغه ښار کې، په دغه وطن کې ژوند کوي، د وطن ته ویاړ راوړی دی، د دې وطن نوم یې نړۍ کې مثلا ځینو ځایونو کې افغانستان ډېری خلکو هېر کړی دی جنګو په وخت کې. اوس دوی د افغانستان نوم بیرته روښانه کړو. دوی ضرورت دی چې د دوی د دې لاسته راوړنو لپاره دوی نه ستاینه وشي او د دوی هغه غوښتنې هم په نظر کې ونیول شي. ډېره مننه، ډېره مننه. یو څه خواړه دوستان آماده کړي شیر احمد، او انشاءالله چې ستاسو دغه مشکل به هم حل شي او اوس به خواړه هم نوشجان وشه. ډېره مننه، ډېر ښه راغلی، ډېر ښه راغلی. درنو له تاسو هم نړۍ مننه. ورزش ضامن د صحت د ځینې وخت د مشکلات پکې راځي. تاسو مقصد غوسه مه کوئ، ورزش حتما کوئ، ورزش پرې نه ږدئ. دوی تر اوسه ورزش نه ده پرېښی، اوس هم ورزش کوي. تر بیا ښې چارې الله مل شه. ښه شپه، د خدای په امان.